کم کسان چې سحر مونځ ته نشي پاسېدی یا سحر مونځ ته پاسې خو ډېر په مشکل او په تکلیف سره پاسي دغه ملګري دي دا ویډیو وګوري په دې کې زه تاسو ته یو آسان ترین او وړوکې آیت کریمه درښیم که چېرې تاسو د اوده کېدو په وخت کې کوم وخت چې تاسو اوده کېږئ دا آیت کریمه تاسو اوه پیرې ووایي که نه نو انشاءالله ښه په اسانتیا سره به او بغیر څه تکلیفه به تاسو سحر مونځ ته پاسئ د ذمهوارۍ د ګارنټۍ آیات دی انشاءالله ښه ما خپل استاد محترم نه تاسو کوخه د دې د وظیفې لپاره چې شیخ صاحب محترم دا څه آیت کریمه راته وښیه چې سحر مونځ ته پاسېدل آسان شي نو هغې راته د آیت کریمه وښولو وورئ دا آیت کریمه فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم وایي کوم وخت چې اوده کېږي دا آیت کریمه اوه ځله وایه اوه ځله بیا اوده کېږه خو ورپسې به خبرې نه کوئ ښه چې دا آیت کریمه اوه ځله ووایئ ورپسې خبرې مه کوئ خیر د ذکر اذکار کولی شئ او بیا تاسو اوده شئ انشاءالله ګارنټۍ سره 100% ګارنټۍ سره به انشاءالله تاسو سحر مونځ ته پاسئ او ما ته دا بیا وفرمایل وایي دا آیت کریمه چې اوه ځله ووایي او ته سم لیکه نه الارم ته ضرورت په نه وي موبایل کې الارم ته به ضرورت نه وي نو زه رالمه چې څنګه مې د شپې اوده کېدمه الارم مې مکمل بند کو او په دې آیت کریمه مې یقین وکړو اوه ځله مې وویلي او اوده شومه بلکل ښه په وخت سحر جمع ته پاسېدم بغیر الارمه ښه نور کله خو الارم لګو بیا پاس وته که نه بغیر الارمه دویمه ورځ د الحمدلله ثم الحمدلله چې بغیر الارمه او سحر جمع ته ښه وختي پاسو نو ما وی چې مونږ ته فایده راورسېده تاسو سره هم دا فایده شریکوم نو کوم وخت چې تاسو اوده کېږئ دا آیت کریمه فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم د اوده کېدو په وخت کې دا آیت کریمه اوه ځله وایئ او بیا ډایرکټ اوده کېږئ ورپسې ذکر اذکار کولی شئ خو خبرې به نه کوئ او که چېرې څه ضروري خبره راغله ضروري خبره هم ورپسې وکړه نو خیر دی بیا دوباره دا آیت کریمه اوه ځله ووایئ او بیا تاسو اوده شئ ذکر اذکار سره نو تاسو ګورئ چې څنګه د الله تعالی په فضل او کرم سره سحر مونځ ته به پاسئ خو یې ګورئ سحر مونځ ته خو به انشاءالله پاسئ خو اسنه چې بیا ناراستي وکئ او دوباره اوده شئ دوباره اوده کېږئ ما بس چې یو ځل پاسېدئ ټایم ته وګورئ انشاءالله سحر مونځ ته به تاسو په وخت باندې پاسئ انشاءالله جمع ته به پاسئ انشاءالله ټیک شوه کوشش وکئ زما عزتمندو آیت کریمه زده کئ بیا آیت کریمه وورئ فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم آیت کریمه آسان دی اوه ځلې وایي تاسو د اوده کېدو په وخت کې نو سحر مونځ ته به انشاءالله پاسئ ټیک شوه کوشش وکئ ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ مخکې پهله وکئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او هغوی هم سحر مونځ ته پاسېدل هغوی ته آسان شي ټیک شوه الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان